عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې یو ځل زلزله راغله. نو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا چونکې د خپل زمانې امیر المؤمنین دی، بادشاهي وخت دی، نو د اطرافو ته کسان ولیږلو او هغوی ته یې وویل چې تاسو خلکو ته ووایئ. په خپله باندې خلک راجمع کړل او خلکو ته تنبیه ورکړه چې خلکو ګناهونه پرېږدئ. د ګناه او د نافرمانۍ او د معصیت د وجې نه الله جل شانه زلزلې راولي. او بیا وفرمیل چې سبا ته یا بل رستا وخت مقرر کو چې ټول خلک په میدان ته روزي، یو میدان کې به راجمع شي. هلته به د الله جل شانه نه توبه استغفار او معافي وغواړئ، 2 رکعاته مونځ به وکړئ. که چا الله پاک وس ورکړی وي د خپل وس مناسب صدقه وکړئ، خپل مال صدقه کړئ. او یې فرمایل چې د مال او صدقې د وجې نه رب العالمین غصه دا ختمیږي او مړه کېږي، نو صدقه وکړئ. او درېیم یې فرمایل چې تاسو د آدم علیه السلام دعا وغواړئ چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. او یې فرمایل چې د نوح علیه السلام دعا دا وکړئ چې وان لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرین. او یې فرمایل چې د یونس علیه السلام دعا وکړئ چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.